باچا چې مړ شي سبوشي واه واه زرګر چې مړ شي جنکۍ بخوارې شي یلکه شوکت وړی دی ما او د لونګین امیل بجوړ کم इस वक्त हम खड़े हैं एक चतराली दोस्त के साथ जो कि बहुत बड़ा फैन है पश्तो म्यूजिक का और स्पेशली राशिद खान राशिद का। अगरचे ज्यादा पश्तो नहीं समझते लेकिन फिर भी ये आपका बड़कपन है कि फिर भी ये सुनते हैं और बहुत प्यार भी देते हैं। खुद चरता पुख्तो चरता चतराल चरता अंग्रेज चरता चतराल ले बेनंगीज और शो अंग्रेजान चतराल तजीना दा टपा वली खान बाबा कड़े व राशिदा नूनन बच्चों को दे तेरे चतराली मलगरी ता सडाले की د फरमाइश को غزل غختنه وکړه जी जी او राशिदा कम غزل د جاوید شاه د درمان شیرونه غوښته جاوید شاه د درمان جاوید شاه درمان شیرونه ها ما وی کاغه اوس د خپل تخلص نه مخ یو لګو راشدا یو زمالګرو ته ما دا ویډیو په بیٹوم کې خلک ګوریم زمالګرو ته دایم چې کله موږ په خپل چروت کې وکنه او بزله می جوړه نو هر ځای کې لکه ټپک او سندره کو نو ملګرو ته دا التجا د یو پیروز په بایک روانې مکنه ریډیو ته نا وخت کړه مې یو ملګری رونی و ما یو افغان سه نصافي زو شیرونه یو ما خدای او رسول ته وګوره ریډیو لایو پروګرام دی د ملګرو ته ویو چې به مو پوزه لمره ولې منګه خوشحالي خورو کنه خوشحالي را باندې اور سکور کوي ما شوکت په خیر شوکت را شرا دا ګوري دام زمونږ د ناصافي یار دی خو بس ناصافي دغه شوکت جان راشد ورډالای کوا خان چې راتستونزا د پیسو د دکاندار راتستونزا د پیسو د دکاندار راتستونزا د پیسو د دکاندار زندگی دلته پسو د دکاندار هاي هاي په خارونو کې د وینې ارزانی ده په خارونو کې د وینې ارزانی ده خو بس ګرانه د اوبو د دکاندار په خارونو کې د وینې ارزانی ده خو بس ګرانه د اوبو د دکاندار په بدل کې ساګانې را لراکا اوهو په بدل کې ساګانې را لراکا دا ګوتمه ګورې د سرو د دکاندار په بدل کې ساګانې را لراکړه دا ګوتمه ګورې د سرو د دکاندار دا چې زه یم برباد واه د چا د لاسه واه دا چې زه یم برباد د چا د لاسه هغه پیغله په مزو ده ای دکانداره دا چې زه یم برباد د چا د لاسه شوکت خاندل ته ولې خاندې ما سره خاندې که ما پورې خاندې کالو ډکه پرې پریوزه ای هاي کالو ډکه پرې را پریوزه که دا اشنا د زنکدن وي جوړ بشي واه 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 د دکاندار هغه سلسله د هغه ځای جاری شي واه واه ډېر ښه ټپه ده کالو ډکه پرې را پریوزه اشنا د زنکدن وي جوړ بشي نه واه واه شوکته وړی دی مخه دا چې زه یم برباد د چا د لاسه هغه پیغله په مزو د دکانداره اشیله څه دا لایټ دی او څه ستاره سر نه تنبیږي دا لایټ لږ دی خوښه بس ته اسیم لاړو دغه شو کنه نه خیر دا چې زه یم برباد د چا د لاسه هغه پیغله په مزو د دکانداره زه درمان چې درنه لرې لرې ګرځم ګرځم نو په دې کې هم یو خو د دکانداره واه 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 ستونزه د پیسو د دکاندار ای هاي زندگی دلته پسو د دکاندار نه ته خو تنگ نشوي زړګیا کنه که پښتو وې که اردو وې که چترالی خوشاله شوي چترالی کې وای چې لکه زه ډېر خوشاله شوم تاسو مال مینه راکړه چترالی کې بس چترالی کې چترالی نشي ویلې د پښتنو مخکې وته ګرانه خو پښتنو مخکې د چترې خپل مورنۍ جبه مهره او مسلمانانو مونږ غواړو چې هر جبه شوکته لا دې خوښه یو سوټه په یو کزړګیا ستا په طرز به بدر شو مونږ هر مری چې ورالم او چې په کم غر وراله من ته پته نه ده تاسو د دوړو استادانو په اجازه سکه مونږ ګلنګاره پټ پټ ګرځي خو خیر نه مخه راځي ارشاد عبدالله په خیر علی یلا گاجی سے تو ته سموای زیګر زړی المارا هاي هاي تلا ولاړې پما پرې وتل ګردونا
لاس دې د زنې لاندې ماږدا دا عبادت وي ابورک د ملک کړینا مسافر تلی در جگنا شما گلم نشی زسلگونی ولی اوما را ولاړې گزړه منی سا تا بد دې خبر ډېر کول سوالونه د ماښام منځ دې قبول ماشه د دندې پرېښود ایمان کوي سوالونه اے بخت چې د تخت را گزار شي کوي بادشاہ د زمانې ټکاری خورینا او جانا نستا په یارانا کې لکه خارو په نارو کلی خبرو ما بچا چې مړ شي سبو شي زرګر چې مړ شي جنکۍ بخوارې شي لکه شوکت وړی دی ما او د لونګین امیل بجوړ کم زمیلاله زرګر تنا محتاج او چې ترازی نو ما خبر کا چې په پالنګ در تلونګو غواړو ما مال پنځه ګوتې د سرو کا الله دواړه لاسه بد کورا ټولوما اے یار می د سرو غنم لوکړي خدایا ما بات کی چې خولي پاکوما او په غنم لو کې دې خل راکړه په غنم لو کې څوک بنور کوینا رکلالیا هیر میں نائے رکلالیا غم دے تکا زیڑا کڑاما واہ راشد سرو کی بابا لاری د سخته د ګلو لخته زپستا د پارا زما نن میں د کور کارونه زیات دی سبا چې پیر بابا ته زم دی دن دروړما او پیر بابا پډاګي اولا پتا تیریږي دیوانه بابا لزینا او پیر منګل می پسرنی سا د منګرو مارانو سیل می پسر زینا راشد خپل تصویر سنبال کا پماد جمی شپه په خاطر وینا بدلار چې کوم ورځ هغه ګلفامزي واه 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 سر مې زړه په لاس د مینې جامزي په دې لار چې کوم ورځ هغه ګلفامزي ور سر مې زړه په لاس د مینې ور سره مې زړه په لاس د مینې جامزي واه 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 قدرمنو دا د پیښور پوهنتون د ایتنز کوڅې دی منګه غواړو چې په دې سیمه باندې د وس امن وي دلته د خوشحالي وي دلته د علم وي دلته د پوهه وي دلته د عقل وي دلته د دانش وي دلته د ډیبیټ وي دلته د ژوند وي دلته د تعلیم وي دلته د مهذب انټرټینمنټ وي دلته د ژوند هغه کریټیویټي وي کوم چې د انسان تخلیقي حس نور پیاوړی کوي کوم چې ژوند راښایسته کوي او د تیارو سینه که هر څو فولادي وي خاتمه یې ځلېدلی رون سحر دی ښاد آباد او بریالي اوسئ